بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست. پروټیکشن مین سټریمینګ څلور کی الیمنٹ یا برخې یا عناصر لري. اول یې پریورټایزینګ سیفټي اینډ ډیګنیټي اینډ اوایډ کازینګ هارم دی. دوهم یې مینینګفول اکسس دی. دریم یې اکاونټیبلټي دی. څلورم یې پارټیسیپیشن او امپاورمنټ دی. اول یې دا دی چې د بشري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې باید نهادونه او بنسټونه کوښښ وکړي چې بینیفیشري یا مراجعه کوونکي یا هم هغه کسان چې د خدماتو څخه برخه یا ګټه پورته کوي یا برخمن کیږي، هغوی د هر ډول خطر څخه، د هر ډول ګواښ څخه او د پروګرامونو د منفي اغیزو څخه دوی خوندي وي. او باید هڅه وسي چې د پروګرامونو د تطبیق په وجه باندې خدای نخواسته دوی ته رواني یا فزیکي زیان ونه رسیږي او دوی په خپل ژوند کې نور رنځونه او کړاوونه تجربه نه کړي. دا اصل یا دا الیمنټ خورا لوی دی، نو په ډېرو مختلفو برخو کې تطبیق وړ دی، خو همیشه هم باید په ذهن کې دا وي چې د پروګرام د شروع څخه تر ختمه پورې په دغه لړۍ کې باید زموږ بینیفیشري ته د خدمات او د خدمات ترلاسه کولو د پروګرام د تطبیق د دغې ټولې پروسې په جریان کې باید کم تاوان ونه رسیږي. دوهم دا دی چې د مینینګفول اکسس ورته وایي په انګلیسي کې، او په پښتو کې کیدای شي موږ ورته ووایو چې خدمات صحیح لاسرسی، مؤثره لاسرسی او خدمات ته لاسرسی. نو دا اصل یا دا الیمنټ چې دی دا موږ ته لارښوونه کوي چې هغه کسان چې خدمات ته اړتیا لري د دوی د اړتیا مطابق یا د اړتیا وړ خدمات باید تنظیم او ترتیب سي او ورته وړاندې سي، او د ترلاسه کولو کې د هغوی په وړاندې هیڅ ډول خنډ او تبعیض باید شتون ونه لري. او هغه کسان لکه معلولیت لرونکي کسان، د ډېر عمر کسان، ښځینه، نور داسې کټګورۍ که په ټولنه کې وي چې هغوی یو مشخص حمایت ملاتړ ته اړتیا لري یا د پروګرام د ترلاسه کولو په جریان کې یو اضافه امکانات ته اړتیا ولري تر څو هغه ورته زمینه مساعده سي دوی راسي خدمات ترلاسه کړي، نو هغه باید ورته وړاندې سي تر څو هغه زیانمنونکي کسان هم وکولی سي چې خدمات ته لاسرسی ولري. دریم چې دی هغه د اکاونټیبلټي په اړه باندې دی. هغه دا دی چې موږ باید خپل خدمات په مسؤلانه ډول باندې وړاندې کړو. په دې کې اول دا مسؤلیت دا دی چې موږ مثلا هغه کوم د دوی د اړتیا وړ خدمات چې دي هغه دوی ته وړاندې کړو، تر څنګ یې داسې سیستمونه او میکانیزمونه منځته راوړو تر څو ګټه اخیستونکي د خدماتو د اندازې په اړه باندې کافي دي نه دي، او همداسې که د خدماتو په اړه باندې نظریات ولري، فیډبک ولري، شکایات ولري، تشویشونه ولري، هغه دوی وکولی سي چې پر وخت باندې شریک کړي او هغو ته پر وخت باندې رسیدګي وسي. او آخري اصل چې دی هغه د امپاورمنټ دی یا د پارټیسیپیشن دی، چې په دې کې د پروټیکشن پرنسپلز کې چې موږ هغه کلیم د رایټس کوم اصل ویلی و تقریبا دا د هغې برخه ده. اول دا چې موږ باید خلکو ته په کافي اندازه باندې معلومات ورکړو او دوی په خپلو حقوقو باندې پوه کړو. د حقوقو ترلاسه راوړلو دپاره که بعضې اسنادو نورو ته اړتیا وي په هغه برخه کې کومک ورسره وکړو، او موږ د دوی سره کومک وکړو تر څو دوی وکولی سي د ټولو خدماتو څخه په صحیح ډول باندې ګټه پورته کړي. او د امپاورمنټ بله برخه دا ده چې د پروګرام د ټول سایکل په جریان کې دوی باید په پروګرام کې ګډون ولري. فرض مثال د نیډ اسسمنټ څخه نیولې د پروګرام تر ډیزاینه د دوی د اړتیاو معلومول، کوم ډول خدمات باید دوی ته وړاندې سي، یعنې په ټولو مرحلو کې که دوی نظر واخیستل سي، دوی سره مشوره وسي او د دوی په اړتیاو باندې موږ ځان پوه کړو، دا د پروګرام تطبیق نور هم مؤثره کوي، ګټور کوي، او تر څنګ یې دوی د امپاورمنټ احساس کوي، د ځواکمنتیا احساس کوي، دوی به هغه د ګډون حق پر ځای سوی، د دوی نظر به اورېدل سوی. نو دا هغه څلور کی ایلیمنټس دي په پروټیکشن مینسټریمینګ کې چې خورا ډېر زیات مهم دي. بیا هم لکه مخکینۍ ویډیو کې مې درته ویلي وه، کولی سئ چې آنلاین په ټیپ شیټونو کې د ټولو په اړه باندې ډېره زیاته نوره مطالعه هم وکړئ، او ما کوښښ وکړئ چې فقط ما سره پېژندګلوي تاسو ته وکړم. مننه، ښې چارې.